أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أتتنا المواسم مثمرة، وفاضت بأطيابها الآنية. دا قرآنی ژبې زده کړه. العربية بين يديك. استاد نثار احمد حامد. منار اسلامی رادیو 93.1 FM. ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما ضاق الفتى. د عربي ژبې ګرانو مینوالو او ښاغلو زده کوونکو، د منار اسلامي رادیو په دې خپرونه کې د عربي ژبې د زده کړې لپاره په نړیوالو معیارونو برابر او د نړۍ په کچه منل شوی کتاب العربیة بین یدیک غوره شوی چې د لومړي جلد له 14 برخو څخه یې لومړۍ برخه پرون پای ته ورسېده. که په تیرو درسونو کې په کوم درس باندې پوه شوي نه یاست او ستونزه پکې لرئ، په همدې خپرونه کې کولی شئ خپلې پوښتنې مو له ښاغلي استاد نثار احمد حامد سره ماسپښین 1 بجه په ژوندۍ خپرونه کې شریکې کړئ. 0 53 53 908 0 52 52 108. د قرآن عظیم الشان د آیاتونو د سم تلاوت په موخه د قرآني ژبې زده کړه واورئ. دع الأيام تفعل ما تشاء، واطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا أضفيت على الحسن العبقا، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على السلام علیکم. د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ، په خیر راغلی. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیلهمند یو چې تاسې ټول به روغ او جوړ یاستئ. درنو اوریدونکو، د قرآني ژبې زده کړه خپرونه ده چې تاسې له منار اسلامي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. درنو دوستانو، د دې خپرونې په منځ کې د العربیة بین یدیک هغه کتاب چې په نړیواله کچه منل شوی او په معیارونو
کتابونو برابر کتاب دی. غوره شوی دی چې له لومړي جلد څخه یې د 14 برخو لومړۍ برخه تېره ورځ په خیر پای ته رسېدلې ده. نن که تاسې چیرې په هغې تېرو برخو کې څه ستونزې لرئ، پوښتنې لرئ او یا هم ځینې داسې څه در پېښ شوي چې تاسې په معنا او دارنګه په جوړښت باندې پوه شوي نه وئ، نو نن فرصت دی تاسې ته چې په تېرو درسونو کې له استاد نثار احمد حامد څخه پوښتنې وکړئ او تاسې ته به هغه په خپل علمي مهارت باندې ځوابونه درکړي او هغه ستونزې به انشاءالله در رفع شي. درنو اورېدونکو دا خپرونه تاسې ژوندۍ اورئ، کولی شئ چې په 0 350 258 باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. استاد راغلی دی سټوډیو ته او هیله ده چې تاسې هم تر پایه ترې استفاده وکړئ. استاد نثار احمد حامد، تاسې ستړي مه شئ، په خیر راغلی. شكرا لكم أخانا الكريم إحساس على ما قدمتم من جهود غالية لإخواننا الأعزاء. إخواني الأعزاء، إخواني المستمعون، هذه إذاعة المنارة الإسلامية، ونحن معكم عبر الأمواج الفضائية 93.1 FM. برنامج تعليم اللغة العربية، لغة القرآن. محبكم نثار احمد حامد. استاد له تاسې څخه ډېره زیاته مننه. ژوندي به اوسئ، کور مودان چې د تل لپاره په داسې سختو شیبو کې چې د ورځې هغه برخې دي چې د انسان ټول حرکات یو څه غلي واوسي، یعنې غواړي چې په دې وخت کې استراحت وکړي، خو تاسې زیار باسئ له خپلو نورو مصروفیتونو سره راځئ او خپلو ګرانو هیوادوالو ته او د هغو کوچنیو بچیانو ته چې له زده کړې سره مینه لري ورته زده کړه ورکوئ. درنو اورېدونکو له تاسې نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ هره خپرونه په مینه باندې اورئ. نو ستاسې اړیکې راخلو په 0 350 258 باندې او د عربي په دې خپرونه کې چې کوم درسونه تېر شوي دي که په تړاو یې تاسې کومه پوښتنه لرئ نو همدا اوس یې راسره شریکه کوئ. استاد ستاسې په خوښه به په اړیکو باندې پیل وکړو. لومړنۍ هغه به راواخلو. تاسې ستړي مه شئ. بلې ستړي مه شئ، ستړی مه شئ، مهرباني. نوم دې واخله او کوم ځای څخه؟ کامې څخه. د قرآني ژبې زده کړې یعنې د عربي خپرونه ده او وړاندې زموږ له العربیة بین یدی کتاب څخه د لومړي جلد له 14 درسونو څخه یو یې پای ته ورسېده. که په هغې کې تاسې کومه ستونزه لرئ یعنې دا خپرونه مو څارلې، مهرباني پوښتنه وکړئ. که زموږ غږ اورئ اړیکه مو کېده. ستاسې اړیکه ستونزه لري، زموږ غږ مو واورېده. ستاسې کرښه ستونزه لري او کولی شي چې تاسې چې نه غواړئ غږ مو خپور شي خو په کتاب کې د تېر شوو درسونو څخه ستونزې لرئ او غواړئ چې معلومات ترلاسه کوئ نو په همدو شمېرو کولی شي چې پیغام هم راواستوئ. په پیغام کې خپله پوښتنه مطرح کوئ او په 0 350 258 او 0 252 باندې راسره د خپلې پوښتنې شریکې کړئ. پیغام استاد دوی پوښتنه نه لري، فقط غوښتنه لري چې څنګه وکولی شو ستا په څېر عربي زده کړو. که کومې لارې چارې نو راویښئ، لطف به مو وي. دا خو اوله کې ما په اولني درس کې ذکر کړي چې څنګه کس کولی شي هره ژبه یاده کړي. بله، هره ژبه د ژبې دپاره خپل تګلارې دي چې څنګه یادېږي، خپل اصول لري. 5 اصول موږ ذکر کړي وو مخکې. یو د هغې نه خپل د هغه ژبې لکه مونږ چې اوس عربي زموږ دغه پروګرام د عربۍ ژبې پروګرام دی، راځو خپل عربۍ ته. عربي ژبه کې اولنی لومړنی قدم باید د عربي ژبې حروف سره اشنا شي، د عربي ژبې قرائت صحیح کړي، د هغې لوستلو باندې کوشش وشي چې هغه لوستل یې قوي شي. عربي ژبې هر کتاب چې راخلي باید هغه ولولي، که غلطي که صحیح که هر رقم په اوله کې ابتدایي حالاتو کې بیا وروسته انشاءالله نور صحیح کړي. دویم باید په عربي ژبه باندې تلفظ وکړي، تکلم پې وکړي، خبرې پې وکړي، که غلطي که صحیح په اوله کې خو باید خبرې پې وکړي. او دریم د عربۍ ژبې د اورېدو سره باید ځان اشنا کړي.
همې ووایي همې واوري همې ووایي همې واوري تر څو کله کله موږ تاسو د یو ژبې سره اشنا نه یو 3 کرته یې مورو 4 کرته خو موږ بیرته هغه تلفظ نشو کوو په جمله باندې ځکه ولې زموږ د غوږونو چې کوم سماع دی قوي نه دی هغه ژبې سره اشنا نه دی نو دا موږ کولی شو چې په اورېدو باندې که هغه د کیسټ د لای که هغه مطلب د بل یو فقاهت یا ډراما یا داسې شیونو چې هغه اسلام سره مخالف نه کولی شو د هغې له لارې موږ عربي ژبه یاده کړو خپل سماع قوي کړو څلورم باید موږ د لغاتو ذخیره ولرو د لغاتو ذخیره مجموعه د لغاتو باید ولرو چې هغه د کتاب کې موږ ذکر کوو وخت سره مفردات یا کلمات باید ولرو تر څو مجموعه د کلماتو را جمع شي او یو جمله مفیده جوړه شي مخاطب موږ نه څه مفهوم واخلي او پنځم ګرامر دی دغه ژبې لغات یا قواعد د ژبې لغت قواعدو سره باید مطابق وویل شي هغه قواعد چې موږ په هغې باندې عملي کړو ژبه خامخ په وړاندې شي او صحیح یادېږي ژبه بله استاد مثلا دغه 15 ټکي تاسې وښودل که چیرې دا ټول مراعات شي نو او په دې باندې عمل وشي فکر کوم ډېره ژر به زده شي خو دا چې تاسې د سماع خبره وکړه دارنګه د تلفظ خبره مو وکړه ډکشنري او دغه ټول مسایل که دا مثلا په نورو ژبو باندې هم تطبیق شي نو دا ټولو سره شته دي ډکشنریانې اوس په موبایلونو کې شته خو بیا هم داسې یو څه چې مثلا دی واوري او بیا پې باندې پوه نه شي نو اورېدل به ورته څه ګټه وکړي دارنګه که دی دومره عمیقه ستونزه ولري چې جمله بندي د عربي ژبې درس خو بیا داسې دی چې په خپله دا ژبه یعنی قرآني ژبه ده نو چې په هغې کې حرکات مراعات نه شي بیا هم غلطه ده یعنی زور او زیر او پیښ او کسره دا څیزونه نو بیا هم دلته ډېر دقت دی چې باید په ډېر دقت سره دا وڅارل شي او داسې حرکاتو مشکل خو ماته ته ویل چې حرکاتو مشکل د موږ چې کله قواعد یاد کړو د حرکاتو مشکل خپله ختمېږي چې کله عربي قواعد نحو او صرف قواعدو باندې موږ صحیح لاړ شو هغې باندې پوه شو د حرکاتو مشکل خپله ختمېږي ځکه ډېر علما تا لیدلي کوم کتابونه چې مطالعه کوي هغه حرکات نه لري زور و زیر نه لري خو هغوی صحیح عبارت وایي ولې صحیح وایي ځکه هغه سره هلته قواعد شته عربي قواعدو باندې پوهېږي عربي ګرامر باندې پوهېږي نحو صرف باندې پوهېږي نو صحیح وایي عبارت صحیح وایي یعنی یو ټکی دلته بله مې اضافه شو چې باید موږ قواعد دستوري په اصطلاح زده کړو دا مهمه ده 0 350 258 0 250 158 په دې شمېرو درنو زده کوونکو کولی شي چې اړیکه ونیسئ او د عربي ژبې د تیرو درسونو په تړاو که کومه پوښتنه در سره یي له استاد سره شریکه کوي چې زموږ خپرونه غیر مستقیم تاسو ته خپرېږي یعنې په دې معنا چې تاسو پکې ونډه نشئ اخیستلی فقط استاد تاسو ته درس درکوي او تاسو ته کورنۍ دندې درکوي خو دا چې تاسو کورنۍ دندې ادا کوي که ادا نه کوي سبا بل درس ته ورځو نو ښه موقع همدغه ده چې په نن خپرونه کې انشاءالله بلې نو د هرې برخې څخه وروسته به انشاءالله ژوندۍ خپرونه تاسو ته د همدې لپاره چې تاسو خپلې غوښتنې او پوښتنې مطرح کوي څو موده وړاندې استاد ستاسې د خپرونې دوهمه درېیمه وه چې ځینو ورونو داسې پیغامونه رالیږل چې استاد د په خپل لهجوي سیستم کې یو څه تغییرات راولي او بله دا چې مثلا تاسې په خپل درس کې وایي چې انا مصریون نو وایي چې زه یا مصری یم او یا زه د مصر د هیواد یم هغوی داسې لیکلي و چې استاد وایي چې انا مصریون زه د مصر پورې تعلق ساتم یعنی هغوی ویل چې دغه لهجوي تاکتیک که استاد لږ تغییر کړي نو دوی وایي چې موږ بل برداشت ترې نه کوو چې دا مصر پورې څنګه تعلق لري د هغې زه تابعیت یې اخیسته دا که نه هلته ځي راځي یعنی هغوی ویل چې موږ ترې نه کله کله داسې څه اخلو انشاءالله دا ټول تغییرات به راځي په دې ټولو کې به انشاءالله وخت سره موږ کوشش کوو چې ټول اصطلاحات بیخي ساده پښتو باندې استعمال او د عربي اوریدونکو زموږ سره چې کوم درس ته متوجه خلک دي او روزانه اوري زموږ درس مطابقوي انشاءالله پوره د هغوی غوښتنې به پوره عملي کېږي ځکه چې درس موږ هغوی ته کوو ځکه درس موږ هغوی دپاره د هغوی په خدمت کې موږ او د ویلو طریقه یې څومره څوک وکولی شي استاد چې د عربو په لحن باندې ولاړ شي یعنی اوس که په اوسني عصر کې څوک انګلیسي وایي نو کله چې محلي انګلیسي وایي ټول ورپورې خاندي نو دوی وایي چې باید د انګلیسانو په ژبه یې ووایي هغې ته بیا معیار وایي په عربي کې هم دا معیار تلفظ مطلب برابر شي څنګه تلفظ برابري بلې په عربي کې څومره کوښښ وشي تر څو د عربو په ژبه باندې په عربي ژبه باندې تلفظ برابرېږي هغه داسې په هر شی کوشش غواړي او هماغسې تیارېږي که سړی وغواړي چې د عربانو تلفظ د عربانو په شان وکړي
نو هماغه قواعد باید مراعات شي. اورېده ډېر وکړي، د عربانو د ژبې اورېده، د عربانو د ژبې نه، د هماغوی د ژبې نه یې واوري، هماغسې خپله تلفظ صحیح کېږي. په اورېدو باندې کولی شو چې تلفظ صحیح کړو. بل دغه قواعد چې ما مخکې په دې کتاب کې ذکر کړي هر حرف د خپل مخرج نه باید ادا شي. تجوید مسایل تم امکان لري چې د عربۍ ژبې په تلفظ کې موږ اشاره وکړو، او ما څو کرته اشاره وکړه دې کې چې د حرف مخرج باید معلوم شي د کوم ځای. لکه ډېر کسان زموږ ورونه د خې په ځای باندې هی تلفظ کوي، هیر دی هیر دی کله کله خبرو کې دغه اوس په دې حالت کې غلطي هم لري. یعنې که عربي ژبه کې موږ تاسو داسې تلفظ حتی په لیکلو کې زه ډېرو ځایونو کې ګورم لیکل هم دغسې کوي. اوس یو کس لیکل کول تحیت المسجد په ځای تحیت المسجد لیکلي، تحیه او تحیه دواړه معنا فرق دی. تحیه ځان تیارول، ځان برابرول، او تحیه تحفه وړاندې کول. لکه په پښتو کې چې موږ مثلا هغه اصلي د پښتو د خلکو په ژبه د خین یعنی هغه خو والا خې وکړو، نو که خار ووایو دا یو بازار یو خار شو، خو که چیرې په هغه ټکي والا خې باندې ولیکو نو اغزی شو، یعنی تفاوت ډېر شته. نو هیله ده چې دې ټکو ته به پام وشي او درناوی هر د خپل مخرج نه ادا شي، نو انشاءالله تلفظ به خپل ورسره صحیح کېږي. بله، اړیکه به راواخلو، بیا پیغام لولو. تاسې ستړي مه شئ. علیکم السلام، ډیره مننه، مهرباني. د عربي ژبې په تړاو که کومه پوښتنه او سپارښتنه لرئ؟ یوه پوښتنه ده او یوه غوښتنه ده. مهرباني. او یو ډیره مننه درنه کوم چې ډېر ښه درس وړاندې کوي. او پوښتنه مې دا ده چې د وقره او اعد ترمنځ څه فرق دی؟ او بله غوښتنه مې دا ده چې دا تکرار یې 5 بجې شي ښه به نه وي؟ د مازدیګر انشاءالله ادارې سره به پیغور او مشوره وکړو، او کوم وخت چې تاسو ته مساعد وو د ټولو زده کوونکو په خوښه هماغه وخت به درته وټاکو. صحیح ده. الله مل ډېره زیاته مننه. په تړاو یو پیغام هم لولو، بیا استاذ راځو ستاسې څرګندونو ته. دا پیغام هم زموږ یوې د همدې خپرونې په اصطلاح تلمیذتون کړی دی. نو دوی ویلي چې سلامونه د عربي ژبې مینوالو ته او ګرانو استاذ ته. هیله لرو چې فقط تایید یې کړی دی چې روان درس ډېر ښه دی، او د همداسې لړۍ په هیله یې نورې نیکې هیلې ادارې ته هم وړاندې کړي چې دوی د خپلو هیوادوالو د هغوی د بچیانو په دومره غم کې دي چې آن نړیوالو ژبو ته هم دوی شروع وکړه چې خلکو ته یې ورزده کړي. کور مو ودان او له تاسو نه مننه. د دوی نه موږ مننه کوو. یقیني موږ هم د بنار اسلامي راډیو ته لا زیات بریا په هیله یو. الله نور هم توفیق ورکړي چې وخت ورکړي او خپل افغان ولس ته د مظلوم ولس ته لا زیات خدمت وکړي انشاءالله، او د قرآن ژبه ورته وړاندې کړي. استاذ د پوښتنې په رابطه وایم، خور ته زه وعلیکم السلام وایم، او د پوښتنې په رابطه وایم یقیني همدا حقیقت دی. ما پرون دې ته اشاره کوله ځکه درس په آخره کې دغه طرز بدل شو د کتاب. ما غوښته چې اشاره ورته وکړم، خو چون وخت تقاضا ونه کړه، وخت یاري ونه کړه چې ما دې ته اشاره کړې. د وقرا او واعد ترمنځ فرق شته. وقرا په دغه اخرني تمرینات ته که موږ تاسو متوجه شوي، وقرا لفظ استعمال شو، اولنیو کې واعد استعمال شو. اعد معنا بیا تکرار کړه. ستانه په هغې کې غوښتنه کوي چې ته تکرار کړه، ستا تلفظ صحیح کوي. د تلفظ په خاطر باندې تا ته دا غوښتنه وکړه چې ته وقرا واعد بیا تکرار کړه، ستا تلفظ باندې کار کوي. لکه مخکې چې استاذ هم غوښتنه احساس صاحب ویلې چې څنګه زمونږ تلفظ صحیح کېدی شي په عربۍ ژبه کې، هغه همدغه تمرینات چې ته بیا بیا تکرار کړي یا د کیسټو څخه یې واوري او هماغسې تکرار کړي، ستاسو تلفظ به د عربانو په شان شي. نو ځکه موږ نه د واعد پوښتنه شي. واقرا په دغه تمرینونو کې دا تمرین هر تمرین خپل هدف لري. یو محصل ورته متوجه شوی، زه د تمرین هدف وایم چې تمرین څه دپاره راکول شو. په اوله کې زه تمرین هدف وایم څه دپاره تمرین څه غوښتنه لري. د واعد کې هم دا غوښتنه چې د محصل یا زده کوونکي تلفظ صحیح کوي. او په وقرا کې غوښتنه دا ده چې ته صرف عربي باندې د ستا د عربي لوستل قوي شي، فقط تلفظ ته اعتبار نشته. د عربي لوستل دي قوي شي. دا چې موږ 5 مهارتونه ویل چې دا ټول قوي شي، ژبه یادېږي، نو هغې کې تلفظ هم راځي. تلفظ په دغه مهارتونو کې نه راځي، خو ستا تلفظ د اضافي قوت دی په ژبه کې، اضافي قوت راځي. او وقرا دغه تمرینونه اخرني دي په خاطر باندې راتلی چې عربي لوستلو سره اشنا شي.
نو ځکه مونږ وقرأ وایو چې عربي لوستل ته صرف وکړي که هغه هر رقم وي چې د عربي لوستلو سره اشنا شي او ستا دغه مهارت قوي شي. بله. او استاد دا زموږ ماحول هم ټول پښتو فارسي دی، یعنی کله چې یو څوک وغواړي څه زده کړي، مثلا پښتانه وغواړي چې فارسي زده کړي، فارسیوانان وغواړي چې پښتو زده کړي، بیا په ټوله کې مثلا انګلیسي زده کړي او دارنګه عربي زده کړي، نو فقط همدومره وخت د لپاره چې یا په پوهنتون کې دغه ژبه زده کړي یا په یوه کورس کې یا په ښوونځي کې، خو کله چې د باندې ځي نو د باندې ټول ماحول دارنګه کورنۍ هغه اصلي ژبه باندې خبرې کوي، نو دا هم یو د دې لامل کېدلی نه شي چې د ژبې کې خلل پیدا کړي او اصلي لهجه باندې او په اصلي معیار باندې برابره ژبه زده نه کړي، دا د کورنۍ او د ماحول نه ګډون د په ژبه کې چې دی زده کوي عربي زده کوي، خو چې کور ته ځي څوک ورسره عربي نه وایي، په سړک باندې په دفتر کې په موټر کې، دا د دې ژبې په خلل واقع کېدو کې رول لري ول نه لري، خو باید ما زده کوونکي همیشه په کوشش کوي، یوازینی کس چې هغه همیشه کوشش کوي هغه زده کوونکی دی ټول عمر، چې یو شی پسې هېڅ مشکل نشته، هغه باید اسانیږي، لازمي مشکل اسانیږي، مشکل حل لري. خو که چېرته وغواړي چې په همدغې کور کې یو چاته عربي جمله استعماله کړي، د دې په خاطر باندې چې ته مطلب ما ته قلم راواخله، دا زما کتاب دی، دا فلان، هغه ته بېرته د پښتو کې ووایي، خو د دې ځای کې هغه خپل هدف ته ورسېدو چې په هغه عربي ژبې زده کړه وه او زده کړه یې وکړه. د دې په خاطر باندې خپل ټول شاګردانو زده کوونکو ته دا خبره کوم چې همیشه باید کوشش وکړي چې عربي ژبه استعماله کړي په ورځنۍ زندګۍ کې، تر څو وکولی شي په اسانۍ سره عربي ژبه او د عربي ژبې باندې تکلم، په هغې باندې خبرې کول ورته اسانه شي. او دا هم کولی شي چې له ځان څخه لومړی او دویم شخص جوړ کړي، مثلا له ځان څخه یو ځلې پوښتنه وکړي او بیا ځان مخاطب کړي، بېرته ځواب ورکړي، ډېره ښه طریقه کېدلی شي. یا خپل ملګرو سره کلي کې یو ولس کې ډېر داسې شته چې یو شی دا هم غواړي چې عربي یاده کړي، بل هم غواړي عربي یاده کړي، داسې یو ملګری ځان سره انتخاب کړي. بله. پیغام کې بل استاد پوښتنه شوې چې زموږ یو ورور پیغام کړی دی چې د عربي ژبې، پښتو ژبې او فارسي ژبې د ضمایرو ترمنځ څومره توپیر دی؟ مثلا په پښتو کې جلکۍ یعنی ځان ته نښه لري، هلک ځان ته نښه لري چې د دروازې شاته مثلا څوک راځي وایي چې څوک دی نو وایي زه یمه، او په فارسي کې هم همداسې یعنی فرق نشته که جلۍ هم وایي زه یم او که هلک هم وایي زه یم. په عربي کې وایي داسې تغییرات شته دي که نه؟ د هغې دغه ګرامري او نحوي او دستوري سیستم همداسې دی که فرق لري؟ نه، کله فرق لري او کله یو شان ته راځي. دې کې موږ درس ته هم په درس کې دې ته اشاره کړې وه، لکه اوس مثلا زه یم په عربۍ کې هم دواړه ته یو شی راځي، انا په لیکلو کې هم فرق نه راځي او په لوستلو کې هم فرق نه راځي، هم د مؤنث دپاره هم د مذکر ښځینه دواړه ویلی شي انا زه یم. دلته به بیا یو سوی تفاهم رامنځته نه شي استاد؟ مثلا اوس د ورور اشاره کړې وه چې د دروازې شاته څوک ده او ته ورته وایې څوک، هغه وایي زه، نو اوس دلته څوک څه پوهېږي چې دا نر دی که ښځه؟ یعنې دا ژبه کې دوی وایي چې یو څه کمی نشته؟ نه، د ژبې کمی خو ځکه نشته چې عربي ژبې فصاحت او بلاغت باندې ټول دنیا او په دې باندې شاهده ده چې عربي ژبه یعنې فرق ونه شو چې دا نر ده که ښځه، چې هغه وایي چې نرم وایي زه یم. فرق مونږ کولی شي د اواز نه هم فرق وکړو، اواز نه که فرق چېرته غواړو، مثلا که په لیکلې بڼه وړاندې شي، په لیکلې بڼه هېڅ فرق نه لري. ضمایر په دغه ځای کې زه یم کې، اما په نورو ضمایرو کې فرق لري. نورو ضمایرو کې لکه مثلا زه یم په دې کې فرق نه لري. هو هي هذا هذه په نور ضمایرو کې مونږ کولی شي فرق وکړو، په نور ضمایرو کې فرق شته پکې، خو صرف په دغه زه یم کې په دې کې فرق نشته، په دغه یو ضمیر کې. په نور کې مطلب مونږ وایو هغه، پښتو کې فرق نشته، پښتو کې وایو هغه او د مؤنث او مذکر دواړو دپاره هغه راځي، او په عربۍ ژبه کې بیا فرق کوي. مونږ وایو هغه د مذکر دپاره هو استعمالوي، اما د مؤنث دپاره هي به استعمالوي. هي واو د مذکر دپاره، هي د مؤنث دپاره. بله، دا غوښتنې تر ډېره ځکه کېدی شي استاد چې مثلا په فارسي ژبه او پښتو ژبه دا که وګورو نو ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو که داسې یو جامع پوښتنه وشي چې په نړۍ کې تر 100% څخه پر راښکته کچه کې پیاوړې او غښتلې او رسېدلې او بېعیبه ژبه کومه ده، نو ټول به وایي چې عربي ده. نو ځکه دوی ویلې چې په پښتو کې خو دا ستونزې شته دي ځکه چې کمی لري، په فارسي کې هم شته، نو په عربي کې هم دوی یو کاستي یعنې یو نیوکی په اصطلاح غوندې یادېږي چې خلک وایي چې عربي ژبه پوره ده، خو دلته اوس پکې کمی شته ده چې
څوک له چانه پوښتنه وکړي چې څوک انا، نو نرم وایي انا او جلی وایي هم انا، نو دا د دوی کېدای شي چې یو تجسس په دې اړه چې یعنې ما پکې خلل پیدا کړ. دا خو بدش په یو ضمیر باندې خو جبې ته څوک ویلی نشي، دا ناقصه ده. یو ضمیر باندې یو شی راتلل حتی دې پورې چې انا لیکلو کې یو شی ده، خو وروسته امکان لري جمله فرق وکړي. وروسته که موږ جمله استعمالو نو کېدای شي فرق وکړي. انا طبیبة، انا طبیب، یعنی وروستۍ قرینه دلته حذف شوې ده خو معنا کېدای شوی معنا فرق وکړي. انا طبیبة، زه ډاکټر یم، ښځینه ډاکټر یم، هلته موږ ورته مؤنث علامه راوړه، طب تانیث موږ راوړه. انا طبیب، زه ډاکټر یم، مذکر شو. نو وروسته بیا فرق وشو، هم مسیر په دغه انا زه په دې کې امکان لري موږ فرق ونه کړو. بله وروسته قرینه شته دی به موږ فرق کوی شو. بله 0 53 53 288 0 52 52 188. درنو اوریدونکو د قرآني ژبې د زده کړې خپرونې وخت دی چې تاسې په دې وخت کې لږ په تغییر سره خپرونه اورئ. یعنې وړاندې به زموږ په دې وخت تاسې درس اورېده او اوس په خپرونه کې استاد په ژوندۍ بڼه ستاسې غوښتنو ته ځوابونه وایي او ستاسې هغه پوښتنې چې تاسې له ځانه سره لرئ او نه یې توانېدلي چې د څو مودو په لړ کې هغې ته ځوابونه پیدا کړئ، نو دا مو یو فرصت دی چې وکولی شئ نیغ په نیغه له استاد څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او له ده څخه د درس په تړاو کوم څه کې چې تغییرات غواړئ هغه ترې وغواړئ او هغه به انشاءالله له منار اسلامي راډیو ادارې سره شریک په تفاهم به هغه کوم طرز چې د درس دی هغې ته به تغییر ورکړي. ځکه موږ هم ډېره هڅه کوو هره خپرونه په داسې یو سیستم باندې تاسو ته پر مخ بوزو چې ستاسې د بله ستاسې د درک موجب وګرځي او تاسې وکولی شئ چې له هغې څخه په پوره معنا باندې استفاده وکړئ. ځکه دا ستاسو دپاره وړاندې کېږي. بله ستاسې لپاره یې کوو. نو کلام استاذ تاسې په درس کې به هم ورته ویلي هله فصیح او بلیغ کېدلی شي چې مخاطبین او هغه څوک چې اوري هغوی پې باندې پوه شي، نو چې هغوی پې پوه نه شي نو زموږ کلام کې فصاحت اصلا نشته ده او د هغوی په مستوا مطابق باندې درس بله د هغوی د اخذ او د هغوی د توان مطابقي. نو انشاءالله په روان او سلیس ډول باندې درس وړاندې کېږي تر دې دمه چې موږ اورېدلی دی. انشاءالله مشکل نشته پکې ځکه چې ډېر دقیق دی. کوشش په هڅه کې انشاءالله کوشش به کوو چې لا زیات اسانه شي څومره وسوي. نو یو نظم به واورو او له نظم څخه وروسته درنو اوریدونکو بیرته راګرځو په هغو شمېرو چې درته مو وویلې کولی شئ چې پیغام هم وکئ او اړیکه هم ونیسئ. له نظم څخه وروسته بیرته راګرځو. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا خيت على الحسن العبقا فالورد ژوند بلاس بوا نخلم لتانا زما افغانستانا زما دمین پورا زما روح و زما زمانا تو می چې ژوند بلاس بوا نخلم لتانا زما افغانستانا زما دمین پورا زما روح و زما زانا نشم لا بدکرم هستا زما افغانستانا زما دمین کورا زما روح و زما زانا نشم لا بدکرم هستا زما افغانستانا زما دمین کورا زما روح و زما زانا ترو ما دوارا بالتا کرم قربانا زما افغانستانا زما دمین کورا زما روح و زما زانا تمی چی ژوند بلاس بوا نخلم لتانا زما افغانستانا زما دمین کورا زما روح و زما زانا ارمان دا زما افغانستانا زما دمین کورا زما
روح او زما ځانا خپلو وینو باندې زرکړما ودانا زما افغانستانا زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا تمې چې ژوند د لاس به وانخلم لتانا زما افغانستانا و زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا تاسې د منار اسلامي رادیو ته غوږ یاست. زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا غرونه رغونه د ښکلا لري بېشانه زما افغانستانه زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا تمې چې ژوند د لاس به وانخلم لتانا زما افغانستانا و زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا غیور قومونه دې وځلي زما افغانستانا زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا میډال دې وړی هر تاریخ کې قهرمانا زما افغانستانا زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا تمې چې ژوند د لاس به وانخلم لتانا زما افغانستانا زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا زدی پتنګ یم تمې شمه زما افغانستانا زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا زدی پتنګ یم تمې شمه زما افغانستانا زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا حماس بستا یم تل سلستا میړانا افغانستانا و زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا تمې چې ژوند د لاس به وانخلم لتانا زما افغانستانا زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا و زما د مینې کورا زما روح او زما ځانا واړه پغې کې بس پړ مخې نستور کړه بیا وته معلوم لکه قلزم د مینې شور کړه پیاوړي فکرونه پیاوړي نظرونه پیاوړي خپرونې پیاوړي اوریدونکي او پیاوړي ډله د منار ګروپ بیا وته معلوم لکه قلزم د مینې شور کړه بیا وته معلوم لکه قلزم د مینې شور کړه أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. کور مو ودان ژوندي واوسئ چې تر دې دمه راسره یې د قرآني ژبې زده کړې خپرونې یوه برخه مو انشاءالله که د الله رضا وه خلاصه کړه
او بله که د الله رضا وي او ژوند باقي وي په خیر روانه اونۍ به یې پیلوو. وړاندې په واقفه کې یوه اړیکه وه درنو زده کوونکو چې هغوی غوښتنه دا وه چې د عربي ژبې د درس تر څنګ باید موږ ته نحوه او صرف هم لږ لږ تدریس شي. نو انشاءالله نظر یې ښه و. د عربي ژبې قواعد نحو صرف د عربي ژبې قواعد څنګه نو دواړه داسې دي چې لازم او ملزوم دي چې قواعد زده شي. وړاندې استاد په خبرو کې ویل چې قواعد کله زده شي نو د عربي هم ښه زده کېدی شي. نو انشاءالله ادارې سره په شراکت به تفاهم ته رسیږو او په دې خپرونه کې به تاسو ته د نحوې درس هم وړاندې کېږي. نو وروستۍ شېبې دي یو څو پیغام راغلي دا به ولولو بیا به خپرونه پای ته ورسوو او هیله مند یو چې په درس کې به انشاءالله له دې څخه معلومیږي چې زده کوونکو ته ستونزه نشته ځکه چې یو ساعت او په یو ساعت کې بیا د درس حجم ډېر کم وي نو استاد تاسو ته څو ځلې تکراروي نو هغه به حتما په خیر ستاسې یادېږي. پیغام ورور کړی دوی وایي چې د عربي ژبې اهمیت په نورو ژبو باندې شته او که نه. دا په مجموع کې د ژبې په تړاو پوښتنه کړې که درس کې کومه پوښتنه لرئ ګرانو نو را سره یې شریک کړئ. دا پوښتنې فکر کومه وړاندې ځواب شوي دي چې د عربي ژبې په تړاو باندې بله په مقدمه کې ځواب شوي. بل پیغام ورور کړی دی دوی وایي چې تمرینونه ډېر مشکل دي او که استاد یې څو ځلې تکرار کړي او یا هم تاسې داسې یو سیستم ورته جوړ کړي چې د غږ له لارې موږ ته تمرینونه جوړ شي ځکه چې د دې تدریبات یې لیکلي دي چې دا ډېر مشکله دي او په وړاندې درس کې ورته اشارې نه دي شوي. دا یې غوښتنه وه او انشاءالله چې په نظر کې به یې نیسو. بل پیغام هم د تمرین په تړاو راغلی. دوی وایي چې تمرینونه ډېر که کېدی شي استاد دې ساده کې موږ ته او هر تمرین دې حل کړي. فکر کوم استاد تاسو ته د بیلګې په ډول یو ځوابوي او نور ستاسې کورنۍ دنده شي. نه زه خو ټول حلوم اکثره وخت ټول حلوم خو کله کله چې وخت کمی نو بیا کورنۍ دنده ستاسو په خبر کنه کورنۍ دنده بیا ورته ورکوم. نو باید کورنۍ دنده کې دویم پکې اشتراک وکړي. یوازې داسې نه کېږي چې عربي ټوله استاد محصل ته وښیي یا زده کوونکي ته باید هغوی هم کار وکړي. کمې جملې چې ورکول کېږي هماغسې یې جوړې کړي هماغسې یادې کړي. بیا هم د دوی نظر انشاءالله اخلو او همداسې به ټول تمرین به انشاءالله حلو وخت سره بس صحیح طریقې سره څو کراتې به تکرارو د وخت تقاضا مطابق چې ستاسې د فهم جوګه شي او د خپرونه په ډېرو مثبتو ټکو باندې ولاړه شي. زموږ هدف هم همدا دی. د همدې لپاره مو خپرونه چمتو کړې ده چې تاسې ترېنه څه درک کړئ فایده ترېنه واخلئ او دا ژبه زده کړئ او په عربي ژبه باندې تکلم وکړئ په خپله سیمه کې. نو په خاص ډول د پوهنتون زده کوونکي چې هغه په فرعي څانګو لومړي او دویم ټولګي کې دي هغه که مثلا پښتو ادبیات دی او هغه که فارسی ادبیات دی نو د العربیت بین یدی شاګردان هم کولی شي هغوی خو اساس د استاد کنه هغوی خو باید په هر معنی چیز دی کی خو څنګه چې فرعي دی هغوی عربیت النشین او العربیت بین یدیک دا لولي نو ډیر مهم دی چې په وړیا ډول تاسو کورس واخلئ. هغه هم د منار اسلامي راډیو یک شنبه دوشنبه سه شنبه د یوې بجې خبرونه ورسته کرخي بزواب کو بیا به خبرونه پای ته ورسو. تاسو ستړي مشئ. ستاسو اړیکه وکړه کرخه مو در پرېښوه. یو وروستی پیغام چې همدا اوس راغی دوی وایي چې استاد درس ډېر کم وایي او کیدای شي چې دا لړۍ ډېره اوږده پاتې شي او موږ ته کله ستونزه پیدا شي او درس یعنی کتاب تر اخره پورې تعقیب نه کړو نو که څومره کیدای شي زر یې خلاص کړي. دا ستاسې بېلابېلې غوښتنې دي. استاد به اوسط او اعلی او ادنا ټول په نظر کې نیسي او د منځ لاره به خپلوي تر څو په دې ډول درس انشاءالله مخ ته ولاړ شي. ستاسې اړیکه وکړئ د مهرباني. وعلیکم السلام. سلام او قدرمن استاد ته سلام. زموږ غوښتنه دا ده چې درس باید هره ورځ وي ځکه په اونۍ کې 3 ورځې کېدای شي دا کتاب حجم هم ډېر زیات او رسیدګي ورته ونشو کولی. که دا په اونۍ کې ټولې ورځې شي بدون د جمعې نه نو ښه خبره ده. وړاندې چې کوم درس تېر شوی دی په هغې کې خو کومه ستونزه نه لرئ؟ نه بس ډېره مننه. ډېر ښه درس دی. د راډیو د مشرتابه نه مننه کوو تاسې نه مننه. کور مو ودان چې اورئ او د استاد دغه پروګرام چې پر مخ ځي لهجوي سیستم یې نورې برخوردې د تمرین سره دې باندې خوښ یاستئ؟ او بلکل ځکه ډېر ښه درس ورکوي. لهجه یې ډېره ښه ده. مخکې کوم چا ویلی چې دا وایي چې انا مصري نو په دې کې به زه دغه وایم چې
موږ خو پوهېږو چې استاد د افغانستان د هلته لیکلي دي چې انا مصري انا ترکي نه دا کتاب موږ تدریس کوي د خپل شخصیت په اړه خو نه غږېږي که نه د هغوی پوښتنه دې ته راجع نه وه او ستاسې له دقت څخه ډېره مننه. صحیح شو، ښه وخت لرئ. الله ممل شه. د دې اخیستنې فرق وکړه. هغوی داسې ونه ویله چې استاد وایي چې زه د مصر یم انا باګستانیون هلته ستا اوس موږ خو پاکستانیان نه یو که نه انا مثلا سوریون موږ خو د سوریې نه یو. مطلب د لومړنۍ اړیکې دا و چې استاد وایي چې زه مصر سره تعلق ساتم. خبره په تعلق او په دې کې چې زه د مصر یم خبره دې کې وه. باید ساده پښتو الفاظ استعمال شي. بله غوښتنه دا نو خیر دی دوی چې دومره دقت کوي. السلام علیکم. د تکرار وخت 8 بجې صحیح دی او د عربي کومه د ډکشنري مفیده ده نوم یې راته ښاغلی استاد واخلئ الله دې تاسو ته اجر عظیم درکړي. تاسو سره استاد دوی د معیاري ډکشنري غوښتنه کړې د عربي په برخه کې. نو مختلفې ډکشنري قاموسونه شته د په عربي ژبه کې خو عربي په عربي ده داسې قاموس چې پیدا شي چې معجم چې عربي پښتو تر څو دوی نه فایده واخلي. دا ما ډېر وخت بازار کې یو په نوم باندې المنجد په نوم باندې پیدا کېږي. منجد ترجمه شوی دی 3 مجلدو کې ښه دغه دی خو که څوک ور زړه تنګ نه کړي مطالعه کې نو یقیني ډېره فایده به ترې واخلي. المنجد نور بل شته العربیة فی السفر وړوکی تقریبا دغه 80 روپۍ ورکوي خو هغه هم ښه دی او دومره مفید نه دی یعنې ټول مشکلات نشي حلولی. د المنجد دا به انشاءالله ښیي یعنې په 3 جلدو کې دی هغه په 3 جلدو کې 3 مجلدو کې امکان لري چې اکثره د عربي کلمات یې راخیستې وي. کولی شي چې استاد اوس خو ټلیفونونه هم داسې دي چې که څوک څومره غریب یې ټلیفون یې ښیي بلکل کولی شي په ټلیفون کې ډکشنري نه فایده واخلي. دا هم کولی شي په اسانه توګه باندې په خپل جب کې په هر ځای کې یعنې هغه 3 جلده ګرځول به سخت مشکل دي. بله وروستۍ کرښه مو ځواب نه کړه خره کې نوي ځواب به یې کړو چې خفه نه شي. تاسې ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه وروره او مهرباني که د عربي ژبې د زده کړې په تړاو کوم نظر لرئ. مهرباني پوښتنه دا ده چې دا قرآن شریف سره خلاص شي او دغه د تفسیر او ترجمه یې د موبایل نه یا د راډیو نه اوري او قرآن شریف یې مخې ته کوي حکم یې څه دی؟ ښه دا پوښتنه به د اسلام رڼا په خپرونه کې چې 2 څخه تر 3 بجو خپرېږي 2 بجې او 10 دقیقې به دا پوښتنه مطرح شي. ما ولیکله انشاءالله چې دکتور صاحب محمد ابراهیم حنیف به درته ځواب کړي. صحیح ده؟ الله ممل شه. له تاسې څخه مننه او نو دا اړیکه به هم ځواب کړو چې دوی خفه نه شي. تاسې مهرباني ورورو وښه یو ځل بیا مې زحمت درکړه که دا پروګرام تکرار د شپې 9 بجې نه شول موږ د ورځې ډېر کارونه لرو د 1 بجې چې زه کله پوهنتون نه راشم بیا ورته کښېنم تقریبا 2 بجې خلاصېږي هغې نه بعد دې تکرار بیا د شپې 8 بجې هغه وخت کې موږ څه مشکلات لرو که 9 بجې شي موږ په ډېر آرام سره کولی شو چې ورته ورسېږو. وړاندې دوستانو غوښتنه د 5 بجو وکړه او بیا نو 8 و 9 نظریات مختلف دي. انشاءالله هغه لاره به ټاکو چې د ټولو پکې فایده یې او ټول یې وکولی شي چې واوري. انسان ته داسې خبره ده موږ زنانه تقریبا مازدیګر 5 بجې ډېر کارونه لرو ځکه که د نارینه ورونه وکولی شي موږ ځکه نه شو کولی چې مازدیګر 5 بجې تقریبا زموږ کارونه ډېر زیات دي که 9 بجې شي موږ ورته ډېره ښه رسېدلي کولی چې تقریبا موږ بېکاره په هغه وخت دا د 1 بجې خپرونه اورېدلی شئ؟ بلکل دا دومره په زحمت اورم زه چې پوهنتون نه راځم زموږ د کور فاصله هم ډېره لرې ده تقریبا 12 بجې څه کم 12 بجې زه کور ته ورسېږم بس هغې نه بعد ګرځو دا بعضې کارونه سرته رسوم 1 بجې حتما درس ته ځان رسوم. انشاءالله موږ به پې باندې په اداره کې بحث وکړو او هغه وخت چې مناسب یې تکرار به یې هماغې وخته کړو. کور مو ودان. بس مننه تاسو. الله ممل شه. له تاسې څخه ډېره زیاته مننه. یو بله اړیکه هم چې له ډېره وخته دوی کرښه نیسي او د
وړاندې پوښتنه وشوه موږ ولیکله قرآن عظیم الشان چې څوک مخې ته خلاص کړي او بیا د تلاوت او ترجمه او تفسیر یې د موبایل له لارې واوري څنګه دی نو دا به انشاءالله دکتور صاحب درته ځواب کړي او د وخت غوښتنه وشوه چې د شپې 9 بجې د مازدیګر 15 بجې دوه وختونه مختلف وټاکل شول تر اوسه پورې موږ په یعنی منځلارې یو چې کوم ځای باندې کوم وخت باندې انتخاب بله خو تر اوسه پورې 8 بجې تاسو کولی شئ چې د دې خپرونو تکرار واورئ انشاءالله وروسته به پې باندې ګورو ښه نورې اړیکې نشو ځوابولی درنو اورېدونکو له تاسې څخه هم ډېره زیاته مننه ژوندي به اوسئ کور مو ودان او له استاد حامد څخه هم نړۍ مننه چې د یو ساعت لپاره یې ستاسې د پوښتنو د ځواب خاطر هرکلی یې ووایم استاد صاحب تاسو نو ستاسو رادیو ټول کارکوونکو نه مننه کوم الله م ژوندي لره چې دې ملک ته او دې خوار غریب خلکو ته تاسو دا زمینه مساعده کړې تر څو اسلامي پروګرامونه او عربي ژبه په اسانۍ سره یاده کړي ډېره زیاته مننه استاد ستاسې نم کور مو ودان درنو اورېدونکو تاسې ښه وخت ولرئ حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي